سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره خبره کوم په دې حواله چې د ایکسپریس انټري پروفایل جوړول نه مخکې هغه کم سټپس دي چې موږ له اخیستل پکار دي او ځان پوهه کول پکار دي چې آیا زه د دې پروګرام لپاره الیجیبل یم که نه یم. اصل کې په انټرنیټ باندې او د نورو خلکو عامو خلکو یا کنسلټنټ چې دا خبره دومره کنفیوز کړې ده چاته پته نه لګي چې خبره د کوم ځای نه سټارټ کم او څنګه یې روانه کم. نو دا بنیادي خبره ده چې لکه تا ته پته یې چې سټپ بای سټپ به زه څنګه ځم او چې ایکسپریس انټري پروفایل جوړوم نو د هغې نه مخکې ما له څه څیزونه جوړول پکار دي. په دې حواله د ټول نه اوله خبره چې کله تاسو غواړئ چې یاره زه راشم کاناډا ته ایکسپریس انټري په تھرو باندې د ټول نه مخکې خو به داسې کار کوئ چې خپله NOC به ګورئ په کاناډا امیګریشن په دې ویب سایټ باندې. NOC چې د نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی په هغې کې به تاسو خپله کیټګري ګورئ چې آیا زه الیجیبل یم که نه یم، زما کیټګري پکې شته که نشته. په دغه کې چې د ایکسپریس انټري دپاره د سکل لیول چې کوم دي نو هغه 0 A او B دي، دا څه دي او زه به څنګه خپل کیټګري ګورم. نو دا په دې باندې ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده چې هاو ټو فایند یور NOC. هغه تاسو کتلی شئ، زه به لینک په ډسکرپشن کې هم ورکم. که په دغه کې تاسو راځئ، ستاسو جاب ډسکرپشن، ستاسو جاب ټایټل، ستاسو ایکسپیرینس هر څه راځي، نو د هغې نه پس بیا دویم سټپ دا دی چې کم کم ډاکومنټس تاته اول جوړول پکار دي. په دې هم ما تفصیلي یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه هم به زه ډسکرپشن کې لینک ورکم، تاسو کتلی شئ، خصوصا آیلټس ټیسټ په حواله باندې او بیا پروف اف فنډ چې دی او داسې نور کاغذات یا ډاکومنټس دي چې هغه تاسو تیار کړي، ځکه چې دا ټول څیزونه بیا ستاسو نه په دې پروفایل کې غواړي. چې دغه سټپ نه تاسو وځئ نو دریم سټپ چې کوم دی بیا هغه هاو ټو فایند یور الیجیبلیټي. نو بیا تاسو خپله الیجیبلیټي څنګه کتی شئ، نو دا به نن زه په دې ویډیو کې تاسو سره خبره کوم، تاسو ته به یو ډیمو پیش کوم چې لکه الیجیبلیټي تاسو خپله څنګه کتی شئ، د هغې نه پس بیا خپل ایکسپریس پروفایل انټري پروفایل چې دی اول ځل که تاسو ساین اپ کیږئ نو هغه به څنګه کوئ، نو دا تاسو ته په یو ډیمو کې زه ښه ملګرو د ټول نه مخکې به دې پیج له راشئ فایند آوټ اف یو ار الیجیبل اور ناٹ که نه. د دې دپاره دا پیج چې کله تاسو کولاو کنئ دې کې تاسو ګورئ چې د ټول نه مخکې یو پراوینس اور ټریټري چې دی هغه به سلیکټ کړئ تاسو. نو زه دلته راځم، ما یو پراوینس سلیکټ کړو البرټا، بیا مخکې لاړم چې یو نور څه وایي. اوس ماته وایي چې ستا انګلیش لینګویج ټیسټ چې کوم کړی دی هغې معلومات راکړه که نه. نو بیا به دلته دا سلیکټ کړم چې ما آیلټس کړی دی او بیا مخکې لاړم کوم کال کې مې کړی، ښه فرض کړه ما 2019 کې کړی دی، میاشت مې یوه سلیکټ کړه، مارچ مې سلیکټ کړه، بیا چې دی نو یو رنډم 6 مې سلیکټ کړه، بیا نیکسټ شومه. اوس ماته وایي چې انټر یور سکور که نه، required speaking, listening او reading writing. نو زه په دې کې فرض کړه ولیکم 7 مې په دې کې ولیکو او 7 مې په دې کې ولیکو، بیا په دې کې مې 6.5 کو، په دې کې مې هم 6.5 کو، بیا زه رالمه مخکې نیکسټ له چې نیکسټ شومه. نو اوس ماته وایي چې did you take any test for second official language. ښه وایي تا د فرنچ یا د فرنچ دپاره څه ټیسټ ورکړی دی که نه، زه ورته وایم چې نه مې دی ورکړی. بیا نیکسټ رالم، بیا وایي چې په in the last 3 years how many years skilled work experience you have Canada. تا وایي په کاناډا کې skilled work experience شته که نشته، نو بس نشته په کاناډا کې مې experience، ځکه چې تاسو خو بهر یئ نو هلته خو هر سړی خو دلته experience نه کوي، نو ولیکئ پکې ښه please choose none of the above. دا هم دغه خبره ده، نو بس یو experience مې نشته دلته. بیا مخکې لاړم، نو اوس وایي چې in the last 10 years many of you skilled work do you have. ښه اوس په خپل ځای کې ستا شته skilled work، نو په last 10 years کې که نه نو شته 4 or 5 years مې 4 to 5 years مې ورته تقریبا ولیکو. بیا دلته دا خبره ده چې NOC والا که نه، if you are not sure of the NOC of your job you can find the on the find your NOC page. نو دلته لکه ما په دې NOC باندې ښه تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو کتی شئ. که نه یې درته پته چې تاسو پکې هغه NOC پکې شته که نشته، په هغه کیټګري کې تاسو راځئ که نه راځئ، ټیک ده. نو چې تاسو ته معلومه یا بیا ولیکئ، نو بیا به وایي چې ما کړی دی په لاست 5 years کې چې دی هغه ما 2 or more years of experience زما شته په خپل NOC کې یا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن چې کوم دی. د هغې نه پس به بیا تا راولي نوي پیج ته،
Do you have certificate qualification from Canadian province Canadian certificate یا ډیپلوما شته که نشته نو بس ته به ورته وایي چې نشته. او next ورشي how much money in Canadian dollar do you bring to Canada. خاطر چې راځي نو څومره دغه به راوړې. دلته ما په هغې یو ویډیو کې چې لکه کوم ډاکومنټس موږ له جوړول پکار دي نو په هغې باندې ما دا دغه کړی دی، دا وضاحت کړی دی چې څه څه څیزونه موږ له د ایکسپریس انټري پروفایل جوړول نه مخکې تیار ساتل پکار دي. نو هغه ملګري کتی شي هغه ویډیو په هغه کې دا ټول تفصیل شته. بهرحال زه به دلته اوس یو رنډم ورته دغه وکړم چې ما ولیکل چې دریو کسو دپاره تقریبا دونه پیسې پکار نو دا ما ولیکلې. او دلته زه اوس وایم چې فیملی ممبر څو دي نو 3 دي. مخکې به اوس ځم بیا راته وایي چې ویلډ جاب آفر چاله جاب درکړی په کاناډا کې که نشته نه دی راکړی بس نشته دی لا فی الحال. نیکسټ بیا دا وایي چې ډیټ آف برث ولیکه. نو ډیټ آف برث ما هم یو رنډم ورته دلته چوز کو 93 مې ولیکو. بیا منث مې یو ولیکله جون مې ولیکو او بیا رالمه 8 مې ولیکو. ټیک شو. بیا وسوی if you did not earn Canadian degree diploma certificate نو که ستا سره د کاناډا هغه نشته نو هغه به ته اسس کې by an agency approved by Immigration Refugee Citizenship Canada. نو کوم چې ما ډاکومنټس والا ویډیو جوړ کړی د پای کې ما لیکلي دي چې تاسو په چا ټیسټ کولای شئ یا دا ویریفای کولای شئ چې دلته د هغې ویریفیکیشن وشي هغه ایجنسیان. نو په هغې دغه کې تاسو کتی شئ دا په هغې ویډیو کې. بهرحال دلته تاسو د هغه ځای نه کومه ډیپلوما کړې ده نو زه به دا ولیکم چې بیچلر ډیګري or 3 year or more program at university college trade or technical college دا مې کړی دی. دا مې ورته ولیکو. بیا نیکسټ ته لاړم. ها وایي check all that apply I have studied full time in Canada. کاناډا کې مې کار کړی دی یا 2 years یا لږ یا څوک د کاناډا کې شته که نشته ریلیټیو کې نو نشته بس هېڅ هم نشته. ښه بیا مخکې لاړم. اوس ماته څه وایي چې میریټل سټیټس واده یې که نه یې میریډ ته مې ولیکه. بیا مخکې لاړم نو ډز یور سپاوس پارټنر او وایي ستا سره راځي کاناډا ته که نه راځي وایي راځي. ښه هغه وایي سټیزن ده دی یا پرمننټ ریزیډنټ ده که نه ده هېڅ هم نه ده. بیا مخکې لاړو نو اوس څه وایي هیز یور سپاوس پارټنر سټډي ان کاناډا هغې سبق ویلی که نه دی یا هغه سبق ویلی که تاسو د نن اپلای کوئ نو نه یې دی ویلی دلته. او فول ټایم کار یې کاناډا کې کړی که نه دی نه یې دی کړی کاناډا کې کار. ښه مخکې ځو. مخکې بیا وایي هیز یور سپاوس پارټنر ټیکن انګلیش فرینچ لینګویج ټیسټ یې ورکړی دی که نه دی وایي ورکړی دی. نیکسټ چې موږ لاړو نو کله یې ورکړی دلته موږ 2019 ولیکو او بیا مارچ یې ولیکو. بیا یو ډیټ دلته رنډم ډیټ واخیسته. بیا مخکې لاړو نو بیا وایي سکور یې څه و هغه شانتې ولیکئ بس دې ته 6.6 ولیکئ ټول. دا شو دې کې هم 6 اغستی دی او دې کې هم 6 شو او دې کې هم 6 شو. بیا مخکې لاړ شو نو مخکې چې موږ ځو نو دا اوس موږ له دا ریزلټ راکړو چې to apply online you will need this personal reference code. دا اوس ریفرنس کوډ موږ له راکړو چې دا ریفرنس کوډ به اوس چې موږ آنلاین اپلای کوو دا کله چې موږ دغه سبمیټ کوو نو په هغې کې بیا دا کوډ پکاري. بیا اوس دې څه وایي چې نور به سټپ 1 کې به دا چل کوئ چې دا دغه کوډ چې کوم دی دا د 2 میاشتو پورې دی جنوري 2021 دا دلته لیکلي دي که نه دغه وخته پورې دا چې دی دا به کار کوي. بیا وایي دا ځان سره پرنټ کوي تاسو ته مخکې بیا اپلیکیشن تاسو ډکوئ په هغې کې به دا پکاري. سټپ 3 بیا دا وایي که تاسو اول ځل لاګن کېږئ نو لاګن ټو یور اکاونټ او یا رجسټر که نه نو لاګن اول ځل که تاسو اکاونټ جوړوئ نو لاګن به شئ بیا که نه رجسټر به شئ. دغه شان بیا دا نور دیو خبره کوي. بهرحال دا وایي چې لکه دا کوډ به ستاسو کله چې تاسو دوباره بیا دغه کېږئ دا لاګن کېږئ نو دا کوډ ریفرنس به تاسو خپل دغه ته بیایي هغې سټپ ته. سټپ 5 انټر یور پرسنل ریفرنس کوډ دا به شي په ایکسپریس انټري کې. دا به دا ټول خبره ده چې کوم ځای کې دا کوډ بیا پکارېږي دا به تاسو دغه کوئ دا به تاسو هلته استعمالوئ. نو دا چې کله تاسو خپله الیجیبلیټي کرایټیریا وکته نو بیا به راشئ دې پیج ته cic.gc.ca دا د افیشل ویب سایټ دی. بیا دا په انګلیش کې ما کلیک کو کلیک نشو. ها دلته بیا د سرچ اپشن له راشئ ورته به ولیکئ پکې ایکسپریس انټري. نو کله چې تاسو ایکسپریس انټري بیا سرچ کې ولیکئ
نو دلته به راشي هاو ایکسپریس انټري ورکس که نه نو دا به وکئ بیا به لاندې راشئ سبمیټ یور پروفایل دا لینک چې دی دا به کولاو کوئ چې کله دا کولاو کوئ بیا به ښکته راځئ eligible دغه خو مونږ وکړه دغه نو بیا به create or sign in to your account نو چې دې له کله تاسو راشئ نو بیا به اول ځل کولاوئ نو sign in with GCK دې له رالو اوس مونږ sign in نه یو اوله پیره جوړو نو مونږ به sign up option ووهو دې له به راشو بیا terms and condition of use نو دا مونږ accept کړو کله یو دا accept کړو نو بیا مونږ ته وایي چې یاره یو نوم وله ورکړو یو فرضي نوم به وله ورکړو زه به وله ابرار چراغ نوم به وله ورکړم زه BRAR ابرار یوسفزی ابرار یوسفزی مې وله ورکړو اوس کنټینیو شو بیا زما نه پاسورډ غواړي نو پاسورډ به وله ورکړو دلته به وله بیا دغه پاسورډ ریپیټ کړمه بیا به مخکې لاړ شو ښه اوس ریکوري کوېسچن بیا ستاسو نه غواړي که نه نو دلته به یو ریکوري کوېسچن مونږ ولیکو چې یاره دلته به یو راوالو ګیم به ترې راواخلو زه فیورټ ګیم مې کوم یو فرض کړه کرکټ و دا مې ولیکو بیا وایي چې میموربل پرسن او په دې کې مې زه چراغ مې ولیکو بیا وایي مای میموربل پرسن هنټ دلته به زه بریکوټ ولیکم ښه بیا څه وایي چې ډیټ مې یو دلته ځان لاسې ولیکو 2020 او 01 مې ولیکو او د دې دپاره هنټ کرونا به ولیکو دا مې ولیکل فرض که تاسو په دې حساب باندې خپل نومونه او دا کوېسچن ولیکئ او بیا به مخکې کنټینیو شو چې کنټینیو شو نو دا اوس ګوره GC sign up complete دا کمپلیټ شو نو بیا به دې ځای نه دې ته وایي چې کنټینیو نو تا به بیا مخکې سټپ له بوځي او بیا به په هغې حساب باندې ته خپل پروفایل چې دی نو هغه به نمبر په نمبر بډه کوي ها ملګرو کله چې تاسو خپل الیجیبিলিټي کرایټیریا وګورئ تاسو پوهیږئ چې موږ پکې الیجیبل یو کوالیفای یو او بیا خپل اکاونټ جوړ کړئ لکه ساين اپ شئ اول ځل اکاونټ جوړ کړئ نو بیا دویمه پیره چې کله تاسو دغه اکاونټ ته ځئ نو تاسو به بیا د یو پیج ته راولي چې کریټ اکاونټ نو په دغه کریټ اکاونټ کې تاسو کتای شئ چې نوم دی فرست نیم لاست نیم او بیا کنه ایمیل اډرس دا ټول هر څه چې تاسو پکې ولیکئ نو د هغې نه پس به کنټینیو کوئ چې کله تاسو کنټینیو شي نو بیا به دا بیا سیکیورټي کوېسچن رالو نو دا سیکیورټي کوېسچن چې دی دا به تاسو ټول ډک کوئ خو دا کوېسچن چې دی دا به یاد ساتئ ځکه چې دا بیا ستاسو نه کیدای شي وروسته بیا تاسو چې کله پیج ته دغه کیږئ دا ساین ان کیږئ نه کیدای شي کوېسچن ستاسو نه بیا وغواړي دا جوابونه بیا دریم پیج ته چې ورشئ دا کنټینیو شي نو بیا به ستاسو د نوم اکاونټ راشي دغه نوم اکاونټ چې دی په دې کې تاسو دا د ویو اپلیکینټ ویو اپلیکیشن یو سبمیټډ کنه دغه تاسو کتای شئ په دې کې بیا د دې نه پس چې دی بیا بل پیج ته چې ورشئ نو بیا به سټارټ ان اپلیکیشن ټیک شه نو دا نیکسټ پیج به راشي سټارټ ان اپلیکیشن نو په دې کې تاسو د اولنۍ لینک کتای شئ چې اپلای ټو کم ټو کینیډا دا اولنۍ لینک ته ځکه چې دغه نه تاسو راځئ نو دغه به تاسو کلیک کړئ چې دغه تاسو کله کلیک کړئ نو بیا به تاسو بل پیج ته بوځي یا ته پرسنل چیک لیست وایي نو په هغې کې چې دی اوس پرسنل چیک لیست کې دا برکه تاسو وګورئ نو دغه ریفرنس کوډ چې کله کم تاسو ته میلاو شوی نو هغه به دلته ولیکئ دغه ریفرنس کوډ چې کله تاسو ولیکئ نو بیا لاندې تلو کې ته ضرورت نور نشته ځکه چې په دې کې په دې پاڼه کې تاسو ښکته راشئ نو بیا به دې ته لیکلي ده منځ دا کومه کرښه چې ده ایکسپریس انټري ای که نه ایکسپریس ای نو په دې باندې تاسو خپل الیجیبیلیټي معلومولی شئ خو چونکې تاسو الیجیبیلیټي اول معلومه کړې ده او دا دې دپاره که زه الیجیبل نه یم فرض کا نو زه دا دونه دغه نه کوم دا دونه کړاو څه دپاره کوم نو تاسو ایکسپریس انټري کې خپل الیجیبیلیټي اول معلومه کړې ده نو دې پاڼه کې به بیا به تاسو کنټینیو شئ چې کله تاسو کنټینیو شئ نو بل پیج له به راشئ دی وایي چې ایکسپریس انټري پروفایل او دا چې دی دا ټول فارمونه تاسو لیدای شئ په دې کې دا ټول چې دی دا الکترونیک فارم دی په دې کې ګوره پرسنل ډیټیل دی په یو فارم کې په بل کې کانټیکټ ډیټیل دی سټډي اینډ لینګویجز دی اپلیکیشن ډیټیل دی او بیا دغه شانتې
د ریپرزنټیټیو کو تاسو هایر کړی د هغه ډیټیل د ورک هیستري ډیټیل دا ټول ډیټیل پکې دي نو دا ټول به تاسو ښه په دمه خپل ډیټیل پکې واچوئ دا به تاسو ډک کړئ کله چې تاسو ډک کړئ هو یو خبره په دې کې زه کوم اپلیکیشن ډیټیل دا فارم چې کوم دی نو په دې کې یو ځای کې دا وایي چې لکه تاسو کم صوبې ته تلل غواړئ که نه کم دغه چې کومه ده پروینس نو په دې کې ټولې صوبې تاسو سلیکټ کړئ چې دا ټول هر یو نه تاسو ته نامینیشن لیټر راځي نو ښه ده دغه شانتې بیا که په دې کې ښکته راشي نو بیا ستاسو د سپاوس دپاره چې کومه دی یا که زنانه نو نارینه دپاره او که نارینه نو زنانه دپاره دغه نو د هغو ډیټیل به ټول ډک کړئ چې کله دغه ډیټیل هم تاسو ډک کړئ بیا به مخکې لاړ شئ او دا به سبمیټ کړئ الکترونیک سبمیشن دی د دې او بیا چې کله دا تاسو خو دا ټول به یو ځل وګورئ ښه په تفصیل سره ځکه چې کومه کله بیا تاسو دغه وکئ دا کله تاسو دا فارم ډک کړئ او سبمیټ یې کړئ نو په دې کې بیا تاسو چینجز نشئ کولی نو دا ټول چې دی دا به اول تاسو ښه برابر وګورئ چې یاره څه داسې خبره خو پکې نه ده پاتې شوې یا غلط دغه خو پکې نه دی شوی انټري پکې نه ده شوې نو هغه ټول چې تاسو وګورئ دا به تاسو سبمیټ کړئ او بیا به ستاسو سره هغو رابطه کوي ریفرنس نمبر به درله درکوي او یا به دله بل نمبر درکوي نو په دغې ایکسپریس انټري کې به دا ټول څیزونه راځي ملګرو تاسو پوه شوي چې لکه د ایکسپریس انټري دپاره کم څیزونه موږ کم سټپس موږ لا اخیستل پکار دي هغه څه طریقې کار دی او تاسو چې په دغې حساب باندې د اول سټپ نه شروع شئ نو انشاءالله څه مسله به نه او نه به کنفیوز کیږئ او نه به درته نورې مسلې د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره د ما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان